الله پاک به غږ وکړي چې ای زما بندګانو هغه څه چې زما او ستاسې په منځ کې وو ټول مې درته معاف کړل، خو تاسو په خپلو کې سره حساب وکړئ. ځینې انسانان به وي سره له دې چې شعایري عبادتونه لکه لمونځ، زکات، حج، روژه، صدقه او نور به یې کړي وي، خو بیا به هم دوزخ ته رهي وي. پوهېږئ ولې؟ ځکه د خلکو په ابرو و عزت کې به خبرې کړې وي، د خلکو مال به خوړلی وي، په خلکو به ظلم کړی وي، او ځینې نور هغه کارونه چې د خلکو حق پر دوی پاتې وي. الله پاک به خپل حق دوی ته وبخي، خو د خلکو حق به دوی دوزخ ته رهي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې اتدرون من المفلس، ایا پوهېږئ مفلس څوک دی؟ په ځواب کې په خپله صلی الله علیه وسلم ورته وویل مفلس هغه څوک دی چې دغه صفتونه یې ما درته بیان کړل، سره له دې چې ډېر عبادتونه به یې کړي وي، خو د خلکو حقوق او د خلکو باندې زیاتی به دوی دوزخ ته رهي کوي. د خلکو حق پر ځان باندې مه پرېږدئ، په دغو نارواو تېریو باندې ځان له جنته مه